بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د قطر له سفیر سره د ریاست الوزرا د مقام د دفتر عمومي رئیس لیدنه. په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د افغانستان سفیر او ایرانی مسؤلینو ترمنځ خبرې اترې. او په کانګو او یوګاندا کې د ایبولا د خپرېدو له امله د بیړني حالت اعلان. د لیو مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبې د اوومې میاشتې 28مه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرا مقام د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع په افغانستان کې د قطر سفیر ښاغلی میردوف بن علي قاشوتي سره لیدنه کړې ده. د لیدنې په پیل کې د قطر سفیر له افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې پیاوړي او تاریخي بللي او ویلي دي چې هڅه کوي د خپل ماموریت پر مهال د اړیکو دغه کچه نور هم لوړه کړي. دغه راز ښاغلي قاشوتي په افغانستان کې د قطر د ترسره شوي او روانو پراختیایي او مرستندویه پروژو یادونه کړې او زیاته کړې ده چې له رامنځته شوي امنیت څخه په استفادې هڅه کوو په ډیرو نورو برخو کې هم خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. د قطر سفیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره مهم بللی او ویلي دي چې هیواد په اخلاص هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي ستونزو ته مناسب حل پیدا کړي. په تهران کې د افغانستان سفیر مولوي فضل محمد حقانی د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو چارو مرکز له مرستیال سید تقی قایمي سره کتلې دي. تهران کې د افغانستان سفارت وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر ستونزو په ځانګړې توګه د آمایش کارت لرونکو لپاره د روغتیايي بیمې د ورکړې پر څرنګوالي خبرې شوې دي. بلند خبر بامیان کې د کتاب او کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د کتابونو نندارتون جوړ شوی. د بامیان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د خصوصي کتابتونو او کتابپلورنځیو په همکاري د کتاب او کتاب لوستنې اونۍ په مناسبت د بامیان په کلتوري مرکز کې د کتابونو نندارتون پرانیستل شوی دی. په دغه نندارتون کې شاوخوا 4000 جلده کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. او رسۍ خبر ده چې وروسته له هغه چې په کانګو کې د ایبولا ناروغي له امله 80 کسانو د مړینې راپور ورکړل شو، د روغتیا نړیوال سازمان د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت او یوګاندا کې د ایبولا ناروغي خپرېدنه د عامې روغتیا له پلوه د نړیوال اندېښنې بیړني حالت اعلان کړ. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د خپرېدنه د بوندي بوګیو ویروس له امله رامنځته شوې ده. دغه سازمان دغه راز ویلي چې که څه هم اوسنی وضعیت وبا معیارونه نه پوره کوي، خو اندېښنه شته چې د ناروغي شایع هغو هیوادونو ته هم خپره شي چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت سره ګډې ځمکمنې پولې لري. قدرمنونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.